څو کاله مخکې زما په ژوند کې یوه داسې ناخواله رامنځته شوه، داسې حالت راباندې راغی چې ما احساس وکړ چې د دنیا تر ټولو کمزوری انسان زه یم. هر څه چې مې وکړل ځان مې بېوسه احساساوه. هسې فکر مې کوو چې زه ډېر بېوسه انسان یم. د روغتون په دهلیز کې په انتظار ناست وم. پلار مې د مرګ په بستر پروت و او د ډاکټرانو له رویې او له خبرو داسې ښکارېده چې د پلار مې د عمر وروستۍ شېبې دي. ما ځان سره دا احساس کوو چې ای کاش که په مال کېدی، ای کاش که زما په ژوند کېدی، یا په داسې امکانات وای چې ما مې د خپل پلار ژوند ژغورلی شوای. که ما څه د دنیا میلیاردونه سرمایه وای او چا راته ویلي وای چې 10 ورځې نور د پلار ژوندی پاتې کېدی شي، ته د دا سرمایه ټوله موږ ته راکړه یا یې مصرف کړه، ما به مصرف کړې وه او یوه شېبه به مې په فکر هم نه و کړی چې زه دا سرمایه او هر څه له لاسه ورنه کړم. اما ما احساس وکړ چې زه ډېر زیات کمزوری انسان یم. هیڅ مې له لاسه نه کېدل چې بچ یې کړم. بالاخره الله پاک چې کومه فیصله ورته کړې وه هغه ترسره شوه او پلار مې خپل روح حق ته وسپاره. زموږ نه لاړ. ځان سره مې دا فکر کوو چې موږ انسانان څومره ضعیفه، څومره محدود یو. که د دنیا تر ټولو لوی سرمایه‌دار زه وای او چا راته ویلي وای چې دا ټوله سرمایه د مصرف که پلار دی بچ کېدی شي، ما به دریغ نه و کړی. اما په داسې حالت کې ما بله چاره نه درلوده پرته له دې چې خپل رب فیصلې ته تسلیم شم. مونږ او تاسې هغه وخت د نعمت په قدر پوهیږو چې له لاسه یې ورکړو. شاید ته په کور کې پلار لري، مور لري، که دوی وفات شوي الله پاک دې وبخي او دعا ورته کوه. که ژوندي دا نعمتونه ډېر مهم وشمېره. دا نعمتونه همیشه یې په اړه د الله پاک شکر ادا کوه. داسې مرحله به راشي ته به هم زما په شان یا نورو هغه کسانو په شان چې د خپلو والدینو بچ کېدو لپاره یې ټول امکانات کارولي، اما فیصله بل ډول وه. خدای مه کړه په داسې حالت هم ته مخته کېدی شي. نو مخکې له دې چې داسې حالت در باندې راشي د دوی قدر وکړه. دوی مه پرېږده چې ستا نه خفه او ناراضه وي. همیشه د دوی قدر کوه. جنت ته د تلو لپاره دوی ته لاره ډېره اسانه کولی شي. همیشه د خپل مور او پلار قدر کوه. بیا به پښیمانه کېږي. اوس درته نه ښکاري، کله چې دې له لاسه ورکړل بیا پوهېږي چې دا څومره قیمتي ډالۍ وه چې الله پاک تا ته درکړې وه. السلام علیکم.